وبه قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فاسمعوا الوضوء الحديث. دا حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغا صفت صلات صفت طریقہ د لمانځه ذکر کوي. لمونځ په عبادات کې د الله تعالی یو عظیمه فریضه ده او یو عظیم عبادت دی، نو هغه پر طریقه باندې کېدل غواړي. چې پر طریقه باندې نه وي نو هغه به کالعدم سو دی لکه لمونځ نه وي سوی. نو د دې وجې څه یو سړي ته پیغمبر علیه السلام د لمانځه هغه صحیح طریقه په دې حدیث کې ښوولې ده. هغه طریقه دا ده چې حضرت ابو هریره بیان کوي رضی الله عنه. هغه وایي چې یو سړی رالی مسجد نبوي کې، مسجد لره چې داخل سو، په مسجد کې په یو ناحیه کې په یو تره څنډه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه تشریف فرما دی، ناست دی. نو دا سړي لمونځ وکړي، دا سړي چې لمونځ وکړي رالی د لمانځه بعد یې سلام نبی علیه السلام ته ووایي السلام علیک یا رسول الله. نبی علیه السلام ورته وویل علیک السلام، پر تا دې سلامي. د سلام جواب یې ورکړي، ول ورسه لمونځ وکړه، تا لمونځ نه دی کړی. دا سړی دوباره ولاړی، بیا چې ولاړی لمونځ یې وکړي، بیا رالی، بیا یې وویل السلام علیک یا رسول الله. نبی صلی الله علیه وسلم حضور پاک ورته وویل وعلیکم السلام فصلی ورسه فإنک لم تصلی، تا لمونځ نه دی کړی. دوه واره شو، دریم وار چې بیا هغه سړی لمونځ وکړي، بیا یې لمونځ وکړي، بیا رالی السلام علیک یا رسول الله. نبی علیه السلام جواب ورکړي وعلیکم السلام، ورسه لمونځ وکړه فإنک لم تصلی. درې واره او یا تر څلور واره پورې راغلي دي. آخر کې د څلورم بار بعد هغه سړي وویل علمني یا رسول الله، یا رسول الله د الله نبي ته راوښیه نو زه څنګه وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ویلې ورته کامل شه اودس وکړه، بیا مخ په قبله ودرېږه، بیا په ارامه سره الله اکبر ووایه، بیا به ته سبحانه ووایې، بیا به ته هغه اعوذ بالله و بسم الله ووایې چې یوازې ولاړې، او چې په امام پسې بیا اعوذ بالله و بسم الله نه غواړي، هغه د قرات سره غواړي، هغه امام وایي. ول بیا اقرأ بما تیسر معک من القرآن، بیا چې د قرآن څونه حصه ستا زده وه هغه به ووایې، یعنې الحمدلله شریف به ووایې، او قل والله دې زده وه، یا قل اعوذ برب الفلق دې زده وایي، یا قل اعوذ برب الناس وایي، یا بل صورت وایي، یا انا اعطینا وایي، یا بل صورت وایي، هغه ووایه. پیغمبر علیه السلام بیا دا ورته وویل، بیا به رکوع وکړې، دی رکوع به وکړې، په اطمینان سره به ته په رکوع ودرېږې، دا رکوع به په ارامه سره کوې، درې واره به سبحان ربی العظیم ووایې. بیا چې دې دا درې واره وویل، بیا به سر راپورته کړې، بیا به دی په ارامه ودرېږې، سمع الله لمن حمده چې وایې، ته به دی په جګ ملا ولاړې، د رکوع څخه به دستي سجدې له نه ځې، ته به سدا ودرېږې په ولاړې باندې، بیا به نو سجدې له ولاړ سې. بیا چې سجدې له ولاړ سې، دی په اطمینان په ارامه باندې، دی په قراره باندې به سجده وکړې، درې واره سبحان ربی الاعلی به ووایې، یا پنځه واره مثال
تاک به ووایه بیا به سجدې په حالت کې بیا به سر راپورته کېدی په اطمینان سره به پر چپه پښه کښېنې او راسته پښه به ژبه کې بیا به بیرته بیا دومې سجدې له ولاړ سې په ارامه باندې به سجده وکړې دغه رقم ستا لمونځ دی دغه بیا ولاړ سې دوم رکعت دی لمونځ دی دغه سړي چې دا نبي علیه السلام بار بار پکاوی چې د ده نن اوس اول وار دغه دی زده یې نه دی تجربه یې پکوله چې د ده زده سي او دویم یې دا سبق ورکوي ګوره چې دا رکوع سجدې کې اطمینان پکار دی دی نه دی چې سړی دی وي چې رکوع له ورسي نیمۍ خلک دی رکوع کې په رکوع تکیه لا نسي او نیمۍ دی سجده وکړي رکوع وکړي چې د سجدې څخه بیا سیده نسي په دا رکوع باندې لاسونه نیولي بیا سیده دغه مځکې له ولاړ سي را سیده نسي پر ملا جګ ونه درېږي او ځینې خلک سجده وکړي نو سجده دی سجده وکړي چې هغه سجده سر راپورته کوي لاسونه لا نه یې راپورته کړي برته دومې سجدې له ولاړ سي نو نبی علیه السلام دا ورته وویل چې ستا په لمانځه کې کمال نه دی ستا په لمانځه کې نقصان دی ته ورسه بار بار او دا لمونځ به کوئ بار بار درې وار څلورم وار هغه وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راوښیه اوس دا د رکوع څخه پورته کېږي انسان و دې ته قومه ویل کېږي او دا د دوو سجدو په میان کې چې راکښېني چې سړی دی په اطمینان سره راکښېني د دوو سجدو په میان کې راکښېني بیرته دومې سجدې له ولاړ سي و دې ته جلسه ویل کېږي دغه قومه او جلسه اوس په لمانځه کې نو چیش سلو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام یوسف صاحب رحمت الله علیه رایه دا ده چې وایي دا فرض دی که فرض نه وای نو ولې نبي علیه السلام په دا سړي باندې بار بار لمونځ کوئ نو خو به یې دی ورته ویلي وای چې بس ستا لمونځ صحیح سو ول ورسه په انک لم تصلي د لمانځه نفي راغلي دي یعنې دی دی کالعدم نفي سوې نو د نفي معنا دا ده چې دا قومه و جلسه د دا سړي په لمانځه کې دا قومه و جلسه په قراره نه وه په اطمینان نه و نو د دې سړي لمونځ چې نه وسو معلومه دا سوله چې دا په رکوع کې په اطمینان سره سړی رکوع کوي او بیرته د رکوع څخه به جګېږي بیا په سیده سي هډونه یې خپل ځای لره هر جوړې پیوند له ورلی بیا سجدې له ولاړی په سجدې کې بیا په ارامه وي بیا د سجدې اولې څه چې راکښېني دی په ارامه به راکښېني بیرته دومه سجده په ارامه کوي دا فرض دی امام شافعي صاحب امام احمد صاحب امام یوسف صاحب دا درې ائمه وایي که چیرې فرض نه وای نو نبي اسلام به نفي نه فرمایلې وه دې سړي ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه دا وایي چې دې روایت کې په پای کې بیا په ابو داود په ترمذي کې په نسایي کې د تورې زیاتو په اخر کې د الفاظو د حدیث دا راغلي دي چې دا حضور علیه السلام دا سړي ته وفرمایل چې تا لمونځ دا تمانیت و دا رکوع دا سجدې د اطمینان نه وکړو ستا لمونځ مکمله نه سو کامله نه دی نو د دې معنا دا ده چې ناقص خو ادا سوی دی کامله نه دی نو هغه ائمه وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ امام صاحب او امام محمد صاحب هغه وایي چې دا تمانیت چې دی دا رکوع په جلسه کې په قومه کې دا اطمینان داسې دی دا واجب دی او فرض نه دی که فرض وایي په الفاظو کې د حدیث په اخر کې دا راغلی دی چې تا په اطمینان سره ستا لمونځ مکمله نه سو ستا لمونځ به ناقصه سو نو ناقص و دې ته ویل کېږي چې ادا سي واجب کې پاتې سي نو د دې سره به موږ اوس دغه د دې حدیث صدا سبق راوختی چې انسان به په لمانځه کې په تعدیل د ارکانو دې ته وایي دا تعدیل د ارکانو کې قومه جلسه دا به په قراره باندې کوي چې هغه لمونځ سي چې هغه خواري سي چې موږ خواري وکاږو یخ و ګرمي پر ځان یوسو او داس وسي او د خوب د دا رقم حالاتو کې بیا هغه په دې اندازه باندې وسي چې هغه انسان په پوه نسي چې څنګه لمونځ
نو نبی علیه السلام دا صفت د لمانځه موږ ته ښوولی دی دا طریقه په طریقه باندې به یې کوئ یو عظیم عبادت دی عظیمه طریقه ده دا حدیث کې دا بیان دی وبه قال حدثنا عن ابي هريره ان رجلا یو سړی دخل المسجد مسجد ته رالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا في ناحیة المسجد هغه د مسجد په یو څنډه کې ناست وي فصلى سړی لمونځ وکړي ثم جاء پیغمبر علیه السلام له رالی فسلم علیه سلام یې واچوئ فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وعلیک السلام پر تا دې سلام ارجع ورسه واپس ولاړ سه فصلي فإنك لم تصلي ستا لمونځ نه دی سوی تا لمونځ نه وکړي فرجع دا سړی ولاړی فصلى لمونځ یې وکړي ثم جاء رالی فسلم علیه نبی الاسلام باندې دوم ور سلام واچوئ فقال نبی الاسلام ورته وعلیک السلام پر تا دې سلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال دا سړی بیا رالی په الثالثة په دریم کې او په التي بعدها یا په دریم یا په څلورم نمبر کې بیا رالی ولعلمني یا رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم المنځ راوښیه فقال نبی علیه السلام ورته وویل اذا قمت الى الصلاة چې ته اراده لرې د لمانځه ته ولاړېږې فاسبغ الوضوء کامل اول وار ښه په طریقه اودس وکړه ثم استقبل القبلة بیا و قبلې شریف ته ودرېږه فکبر بیا الله اکبر وکړه ثم بیا قرات دغه بیا الله اکبر وکړي سبحان دې وویله اعوذ بالله وبسم الله دې وویله بیا اقرأ بما تیسر معك من القرآن بیا هغه قرات ووایه چې کوم تاله درځي ستا زده یې هغه ووایه بیا استقرات وای ثم ارکع بیا رکوع وکړه دی رکوع وکړه حتی تطمئن راکعا چې ته په دې حالت کې یې چې هغه په اطمینان باندې په رکوع کې یې ثم ارفع بیا سر راپورته کړه حتی تستوي قائما بیا به دی ودرېږې د رکوع څخه پورته سوې دی سده به ودرېږې چې هر هډ د انسان هغه خپل پیوند خپل جوړ خپل پیوند سده سي خپل هډ خپل ځای له ورسي دا رقم به ودرېږې ثم اسجد بیا سجده وکړه حتی تطمئن ساجدا چې بیا ته په اطمینان سره په سجده باندې سوې بیا چې په اطمینان سره سجده وکړه ثم ارفع بیا به سر راپورته کړي حتی تطمئن جالسا چې ته بیا په آرامه باندې بیا کښېنې دا اوله سجده ثم اسجد بیا به دومه سجده وکړي حتی تطمئن ساجدا چې ډېر په آرامه باندې سجده وکړه ثم ارفع حتی تطمئن جالسا بیا به راکښېنې بیا چې هغه کښېنستې چې د ناستې واره وي ناسته به وکړي چې د ولاړې ځای وي اول رکعت وي ولاړ به سي په بل روایت کې دا راځي ثم ارفع حتی تستوي قائما ثم فعل ذلك في الصلاة كلها دا مکمل لمونځ کې به بیا د رقم کار کوي نو د دې څه اوس راوختله دا خبره چې امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل صاحب امام یوسف صاحب دا ما درته وویل چې دا ائمه وایي چې نو دا رکوع سجده دا تمانیت دا سره فرض دی نو بې له دې لمونځ نه کېږي امام ابو حنیفه صاحب امام محمد صاحب رحمت الله علیه وایي چې یا فرض نه دی واجب دی اطمینان بې له دې لمونځ ناقصه سو انسان بې له دې ادا کړي لمونځ ناقصه ګرځي نو چې لمونځ د نقصانه سره سو نو دی سو لکه په سړي کې چې یو شی په لمانځه کې مانده سوی وي یا سجده سهو پر باندې وي نو دا رقم سو نو د دې سبق د دې حدیث خلاصه دا سوله چې لمونځ انسان کوي په توجه باندې په اطمینان باندې دویم د دې حدیث څخه درې اشارې راوختې د دې حدیث څخه اول دا راوپامېدله چې یو څوک چې وچاته وایي هغه واعظ یا هغه نصیحت کوونکی یا هغه عالم یا هغه یو مبلغ یا یو څوک چې وچاته د لمانځه یا د بل شي یو طریقه ورښیي په ډېر نرمه لهجه به ورښیي په اسانه طریقه به ورښیي چې دی وکړه دی وکړه دی وکړه په خشکو په ښکنځلو به یې نه ورښیي ولې دا سړي ته نبي علیه السلام به ورته وویل وعلیکم السلام فصلي فإنک لم تصلي دی نه دې ورته ویلي چې تا څنګه خراب لمونځ کوي ورسره لمونځ نه دی کړی برته دوباره بل لمونځ وکړي چې دی یې څنګه کوي نو دا ځینې وپامېدله چې دا
هغه یو عالم یا ناصح یا یو مبلغ یو ناپوه سړي ته یو طریقه ورښیي غلط کار کوي هغه په نرمي باندې په اخلاقو باندې به یې ورښیي یو دا خبره شوله دویم ګوره په دا یوه مجلس کې چې د بل لمونځ وکړي بیا به سلام وګرځوئ نبي علیه السلام ته به یې ویل السلام علیک یا رسول الله دویم دا خبره ځینې راووتل د دې حدیث څخه چې په هر بار ملاقات باندې انسان ته دپاره سلام پکار دی چې سلام مستحب کار دی چې که څنګه چې هر چې بار بار چې سلام اچي د چی شي په نوي ملاقات کې به سلام اچي مثال د انسان په مابین کې یو دیوال رالی یا د دوه انډیوالان په مابین کې یو درخت رالی یا یو دیوال یا یو کوڅه یو ګلۍ رالی بیرته سره یو ځای سو بیا به سلام راچي بیا چې زله لرې سو چې بیا سره یو ځای سو بیا به سلام راچي د سلام بار بار رالی او دریم د دې حدیث څخه دا خبره ثابته شوله چې د لمانځه کې د قومو جلسه تعدیل د ارکانو دا منځ کې واجباتي که دا کې ناقص سي خلل نقصان پیدا کیږي د دې سره دا نقصان دی نو د دې وجې څخه خو ځینې وایي چې د قومي د جلسې دا سنت دی امام اعظم ابو حنیفه صاحب څخه دا قول هم راغلی دی چې دا سنت دی او په رکوع په سجده کې اطمینان واجب دی د قومي او د جلسې دا سنت مؤکد دی به هر تقدیر که سنت مؤکد کې پاتې سي که واجب کې پاتې سي په دا رکوع په سجده کې اطمینان نه په ارامه نه لمونځ د نقصانه سره سو وبه قال حدثنا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالصلاة بالتكبير حضرت عائشہ صدیقہ مبارکه وایي چې د نبی علیه السلام لمونځ دا رقم و یستفتح الصلاة بالتکبیر د لمانځه شروع به کوله الله اکبر به یې ووایي بیا به د هغه وروسته قرات ووایي بیا الحمد لله رب العالمین به یې وویله بیا به قرات ووایي وکانه اذا رکع چې رکوع به کوله لم یشخص رأسه ولم یصوبه دا د رکوع په حالت کې به نه سر پورته کاوی نه به سر کښته کاوی بلکې سر مبارک به د اوږو سره برابر وي سده بسو دا د نارینه رکوع دا رقم ده د زنانه رکوع دی نه ده د زنانه او دا دی د سمازې لاسونه رکوع له ورسیږي دی په جګه ملا باندې کیږي او د زنانه ده د نارینه رکوع چې ده هغه به دا رقم نیسي سده راکښېږي په رکوع باندې سر اوږې او ملا یې سره یو رقم وي نو نبی اسلام به دی سجده کوله لم یشخص رأسه چې سر به پورته هم نه و ولم یصوبه نه به سر لاندې ځړولی و دا رقم به هم نه و ولکن بین ذلک د دې په مابین کې و وکانه اذا رفع رأسه چې سر به پورته کوي من الرکوع د رکوع څخه به سر پورته کوي سمع الله لمن حمده په وخت کې لم یسجد سجدې له دستې نه تللی حتی یستوي قائما داسې سده به ودرېدی دا هر پیوند به خپل ځای له جوړ له ورلی بیا به نو دی بیا تلی سجدې لره وکانه اذا رفع رأسه من السجود د سجدې څخه به سر راپورته کوي نبی علیه السلام دا دومې سجدې له لم یسجد دومې سجدې له نه تللی حتی یستوي جالسا چې دی سم به راکښېنستی دا کالی به پر ځان باندې قرار سو دا هر پیوند به په خپل جوړ په خپل پیوند کې ودرېدی او دا کالی پر ځان آرام سي د انسان راکښېنستی د اولې سجدې بیا دومې سجدې له تللی وکانه یقول فی کل رکعتین او پر هر دوه رکعته به نبی علیه السلام التحیات لله ویل په اول کې دوه رکعتو کې التحیات لله تر عبد رسول پورې به ویله او په آخره کې به تر پایه پورې درود به هم ووایي درود کې سنت دی وکانه یفترش رجل یسرا پیغمبر اسلام به کښېنستی د اتحیات باندې هغه به هواروله رجلو یسرا چپه پښه باندې کښېنستی وینصب رجله یمنا او راسته پښه به یې دروله وکانه ینهی عن العقبة الشیطان د دې څخه منع کوله چې سړی د دی نه کوي چې هغه دی د کونټو په سر کښېني لینګي جګ ودروي دا رقم دی نه کوي او وینهی عن یفترش الرجل ذراعیه دا به هم نه کوله چې انسان د سجدې په حالت کې څنګلې ولګي پر مځکه باندې افتراش سبعي
لکه هغه هوارېدل د یو ګیدړې چې هغه دا رقم یا یو حیوان پرېوځي دا لاسونه به پر مځکه باندې دا رقم نه ښول داسې مږدئ وکانه یختم الصلاة بتسلیم آخري به لمونځ اختتام به په سلام باندې کوئ السلام علیکم ورحمة الله لمونځ اختتام به داسې کوئ او نبی علیه السلام داسې ویلي دي چې دا لاسونه په سجدي کې مه هواروئ او دغه رقم پر رکوع باندې لاسونه سینه سي ټینګ دا مضبوطه به ونیول دا لاسونه به دا کونی زنګنونه به د ټینګ ونیول او ګوتې به زله هوارې سوې ګوتې به زله پراخې وي د سجدې په حالت کې به ګوتې پر خپل اندازه وي سره زم به وي سره هوارې باندې به نه وي دا د چا په د سجدې په حالت کې به پر خپل حالت وي دا د لمانځه طریقه نبی علیه السلام ښوولې ده او دا رقم صدا یو عظیم عبادت دی تی به په قرار په اطمینان باندې کوي و دې صحابي ته دا طریقه ور وښوله درې واره دا لمونځ به وکړي بیا یې دی په اطمینان ور وښوله نو دا زموږ وروستۍ دپاره هغه سبق دی زموږ وروستۍ دپاره دا عبرت دی چې موږ دا رقم کوو په هغه طریقه باندې کوو چې هغه صفت د لمانځه دی په هغه اطمینان په لاره باندې طریقه باندې واخر دعوانا